بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. نننۍ زموږ ویډیو د ورک ایټ هایټ باره کې ده چې کله په یو لوړ ځای کې اوچت ځای کې خلک کار کوي د هغه ځای نه د راپرېوتو خطره زیاته وي، او کله هم چې خلک راوغورځېږي د اوچت ځای نه لکه د ونې نه. تاسو به لیدلي الله دې نه کړي دې کې مرګ هم کیدی شي او د ملا جوبله ډېره زیاته وي، هډوکي پکې ماتېږي او نور داسې زخمونه راځي چې خلک ترې نه ډېر زیات په عذاب وي. خوږو ملګرو ایچ ای سی یو کې او اوشا وغیره دا ډیسایډ کړی دی چې د 1.8 میټر تقریبا یو 1.8 میټر نه چې اوچت کله یو ځای کې ته ولاړې او ته کار کې یو انسان کار کوي او هغه ځای نه راوغورځېږي نو د مرګ واقع کېدی شي. ډېر ځله داسې شوي دي. دا هایټ دونه ښکاري نه، خو دا ډېر زیات خطرناک دي ځکه چې د انسان وزن ډېر زیات شوی وي چې کله راوغورځېږي نو مرګ یا ژوبله پکې کې راتلی شي. زموږ په علاقو کې زیات خلک د چتونو نه راغورځېږي، چتونو باندې چاردیوالي نه وي شوي، دې ته ان پروټیکټډ ایج وایي. یو داسې اوچت ځای چې هغې حفاظت نه وي شوی، دې ته هینډریل او چاردیوالي وغیره نه وي، نه سړی راغورځېدی شي. بعض ټایم بعضې چتونه داسې وي کاروګیټډ شیټس به تاسو لیدلي د نري اوسپنې څادر دغه یي چتي او هغه ډېر زیات کمزوری چې ته سړی وخیږي یې کې راغورځېدی شي. بعض ټایم په چتونو کې سوري پرېښودی شوي لایټ دپاره یا کرین یا نورو څیزونو لپاره، هغه سوري کې سړی ډایرکټ راوغورځېږي یا د پوړو سورې وي. ونو ته زموږ خلک زمینداري ماحول دی، خلک خیږي کټکولو له یا سله یا ماشومان مرغو وغیره پسې خیږي نو هغې نه راغورځېدی شي. بعض ټایم د بسونو بره سامان ږدي یا ټرکونو پاسه خلک سامان ږدي نو هغې نه راغورځېدی شي. د بره نه راغورځېدو نه بچ کېدو دپاره ټولو نه لومبنی کنټرول میجر یا حفاظت دا دی چې سړی بره نه خیږي. کوم کار چې ښکته کولی شي هغه بره مه کوو. لکه مثلا یو تار دی لیټ لګي یا څه، نو که هغه ښکته نه کېږي نو ډېر بره تلل نه دي پکار. بل د دې کنټرول میجر حفاظتي تدبیر دا دی چې هینډریل ولګي. کوم ځای نه چې هم د راغورځېدو خطره وي چې هلته کې هینډریلز ولګي. څنګه چې پوړو په غاړه به تاسو هینډریلز لګېدلي، جنګله به هم لیدلي داسې جنګلې یا پردوال وغیره وشي. هینډریل کم از کم هایټ 1.1 میټر پکار دی او په منځ کې چې کوم دی یو میډ ریل هم پکار دی. او دا هینډریل یا جنګله دونه طاقتوره پکار ده چې تقریبا 90 کېجي سړی ورته ډډه ووهي یا زور وله ورکړي نو چې هغه راټینګولی شي. د هینډریل نه ښکته یو بل څیز استعمالېږي، ټو بورډ ورته وایي. یو وړه غوندې تختۍ د یې فایده دی چې یو څه څیز رغړېدو باندې غورځېږي لکه پیچکس یا پلاس، نو د هغې نه ټو بورډز یې بچ کوي. چې کله اوچت ځای کې تاسو کار کوئ او بره یې نو چې کوم ټولز دي د هغې ټایز راځي، هغه تړلی کېږي چې دا ټولز ښکته راغورځېږي نه. یو بل سیسټم راځي فال ریسټرین سیسټم ورته وایي چې د راغورځېدو نه د بچ کېدو سیسټم. نو هغه دا وي چې لکه څنګه کوم خیال کېږي واړه ماشومان میندو تړلي د خپې نه کټ پورې یا څه پورې چې یاره دوی چېرته لرې او خطرناک ځای ته لاړ نه شي. نو دغه رنګ یو رسۍ پورې خلکو بیلټ اچولی، یو بیلټ یو رسۍ پورې تړلي، یو رسۍ دونه وي چې ته کله کار کوې نو بې توجه نه یا مطلب لکه سړي خیال نه وي نو خطرناک ځای ته هغه د سره تلی نه شي. یو حفاظتي تدبیر پرسنل فال اریسټ سیسټم، یو بیلټ راځي هغه خلکو اچولی، یو هغه بیلټ ته کونډه یو کونډه یو لایف لاین ته یو پړي ته یا داسې سخت ځای ته یې واچوي چې که انسان یې نه غورځېږي نو دا سړی چې کوم دی بانډه پاتې شي او ډېر اوچت ځای نه راغورځېږي نه. یو بل شی دی سیفټي نیټ سیسټم ورته وایي، یو جال غوندې کي چې کله بلډینګ کې کار کېږي او هغه ځای نه راغورځېدو خطره وي نو یو جال هغې نه ښکته لګي. څومره جوخت چې کسان کار کوي ته یې جوخت لګولی نو یا زیات نه زیات 3 چته ښکته 10 میټره پورې. نو دغه جال که څه څیز راوغورځېږي یا سړی راوغورځېږي نو دغه جال یې رانیسي او انسان ښکته نه راغورځېږي. دا کم سیفټي بیلټ چې دی نو په دې کې یو شاک ابزاربر لګېدلی دی. فایده دی چې کله سړی راوغورځېږي نو دته جټکه نه محسوسېږي او په کلار ودرېږي، ځکه چې ډېر جټکې سره راوغورځېږي که بیلټ یې اچولی وي نو د خپو له لاسونو له او سینې له زور ورځي. یو بل سیسټم دی وارننګ لاینز، که دا هر څه نه مطلب لکه خلک په چت باندې کار کوي نو 1.8 میټر د ننه پړي لګولي او د هغې فایده دی چې مطلب دا دی لکه خلک څوک بې خیالۍ کې داسې خطرناک ځای طرف ته ځي وارننګ لاینونه لګېدلي، وارننګ ټیپ پې لګېدلي او رسۍ لګېدلي نو بهر طرف ته خلک نه ځي. ډېر بعضې ټایم چت باندې یو مشین لګېدلی دی که ټوله مسلسل خلک بره ځي لکه اګزاست فین لګېدلی یا څه بل څه څیز لګېدلی
نو کټول چت نه هینډریل نشي لګولی نو هغه خاص هغه ماشین کوم ځای کې چې خلک کار کوي هلته یو کنټرول اکسس زون جوړ کړی دی هینډریل په مدد سره. سیفټي مانیټرینګ سیسټم دې ته وایي او دا کیدی چې خلک کله کار کوي نو هلته یو سړی ولاړ وي او چې څوک خطرناک طرف ته ځي نو هغه پې آواز کوي او هغه د چت کې چې کوم سوري پرېښودی شوي کرین دپاره یا څه بل څه څیز دپاره نو دا کوشش کول پکار دي چې هغه هولز چې کوم دي دا تختې باندې یا په اوسپنه باندې کور شي چې څوک پې خطا کې خپه کېنږدي او رانه غورځېږي. د ورک ایټ هایټ یا اوچت ځای کې کار کولو یو دغه چې کوم دی طریقه هغه په پوړی باندې دوه قسمه پوړی راځي ای شیپ لیډر هم راځي او سیده هم راځي. نو دې کې دا کار دی چې دې پوړی باندې که مطلب سړی سامان خېژي یا ډېر ساعت پې کار کوي په اندر پایه باندې نو هغې نه هغه سړی راغورځېدی شي. نو کوشش کول پکار چې په لیډرز باندې په دې پوړو باندې چې کوم دی ډېر کار یا سامان ځان سره نه کول پکار ډېر ټایم پې کار نه کول پکار. 3 پوینټ کنټیکټ یو خبره استعمالیږي لکه دوه خپې او لاسونه دي څلور اندامه دي نو دې کې درې هر وخت پوړی باندې پکار دي 3 پوینټ کنټیکټ پکار دی یا دوه خپې یو لاس یا دوه لاسونه او یو خپه. دا څونه خطرې یا ریسک یا کنټرول میجرز چې دي نو د دې ساينس مختلف ځایونو کې لګول پکار دي چې خلکو ته یاد دهاني کېږي. ایمرجنسي کنټیکټ نمبر او فرسټ ایډ سامان کور کې پکار دی که څوک معمولي زخمی شي چې ورته فرسټ ایډ ابتدایي طبي امداد رسي. د دې باره کې نور ډیټیل HCU کې او د اوشا په ویب سایټس باندې دي. د دې چینل نور ویډیوز لایک کوي کمنټ کوي شیر کوي. الله پاک حفاظت کولو والا دی. الله زموږ د ټولو حفاظت وکړي. د لوی الله په امان.